د مري د دې غرو وروسته موږ د پنجاب پر د خیبر پښتونخوا بارډر ته ورسېدل. لویه چڼایي وله په دا چې وختل نو د مري ټوله لاندې معلومېدله او د ابوبکر بایک هم ګرم سولو مخته تګ نسو کولی. نو موږ د یو درختې لاندې ودرېدل. ارشد د دې بایک په جوړېدو لګیا سو او زه په دغه بازار کې وګرځېدلم. په دې بازار کې ما پخواني پور بای پور جاپان هم ولیدل. دلته داسې ځایونه شته چې هلته بایکونه یا موټران نسي ختلی. نو خلک په دې پور بای پور جاپانو کې ځي او د دې کرایې هم ډېرې زیاتې وي. زړه یې واچوئ. احمد وایي زه आपका बस यही कैंसल आखिरी ट्रिप. जी जी बिल्कुल. अगर इनमें से भाई कोई सैलाब में चला जाएगा उसकी बैकअप पे हम लोग रुक रहे हैं. इनको फिर लाएंगे कराची पहुंचाएंगे, किसी को कोयटा पहुंचाएंगे. जहाँ पर कोई टुर गया ना, क्योंकि आगे की सूरत हाल यही आ रही है. और आप पश्तो की रहा था हो गया जो पश्तो की हुआ है. पश्तो की अल्लाह की हालात ढेर खराब थी आगा कोई शी बस دی وایي چې حالات خراب دي. د خیبر پښتونخوا په ډېرو سیمو کې د وریځ څه ده دا رایله سوې ده نو چې د هغه له وجې ډېر کلي ډېر علاقې تباه سوي دي. سیلابونه ډېر راغلي دي. وای زه نه ځم. وای د کور आपकी आईडी में कितने कमेंट आ रहे हैं फजल खान लगे एहतियात होगा ख्याल होगा. سورج راغلی نو بس کوم په قسمت کې څه کښلي ولو بس هغه به یې نو بس څه پکې. تو ګورئ دا درختې دا ایریا ګرده دغه وریځ نیولې ده. دې خو لا لګیا دي وروره بایک جوړوي. ارشد چې دی هغه نو ښه پوخ استاد دی. زه دلته راوختلم. د لوړ کلی دی ما په خیال چې کلی دی او هغه پخوانی جیپ هم ولاړ دی او دلته دا د پسه دی که وزه ده دا هم ورته ګرځي. نو زه داسې ورځم وګورم چې کوم سین دی. زما په خیال چې دا اوس کلی دی. ای خو نو وزه ده. ای اماده شوی. دا خو ته بیا ډېر غرونه دا شانې بس په دا جیپ کې داسې کم خلک سپرشېول راسي داسې ځایو چې هلته موټران بایک یو شی نسي کړی نو بیا په دا کې بیا د دې کرایه هم بیا زیاتې خالي په یوه تګ باندې 4-5 روپۍ اخلي. له دې ځای څخه پر مخ تګ شروع سو. د خیبر پښتونخوا دا سیمه د مري څخه ډېره زیاته لوړه وه. په لارې کې لوی لوی چڼایان وي او پر دې چڼایان باندې ټریفیک په ډېره ستړې باندې روان و. موږ چې څومره به هم مخته تلل دا وریځ به لاندې راکله. داسې معلومېدی لکه چې موږ په دې وریځ کې روان یو. په لارې به نری نری باران هم وسو او د لارې ویو ډېر زیات خوندور و. د لارې په دې سفر کې به تاسو ته یو ښه خبره هم وکړم. کامیاب کس هغه نه دی چې د په ژوند کې ناکامي نه لیدلې. کامیاب کس هغه دی چې د ناکامي وروسته ځان برته راپورته کړي. الله دې نه کوي که په ژوند کې تاسو یو ځای پاته راسئ نو همت به نه بایلئ. دا مشکل د دې لپاره نه راځي چې تا پاته وساتي. دا د دې لپاره راځي چې ته نور مضبوطه سي او له دې څخه زده کړه وکړې.